سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ او د صحت په جامو کې راته اوسئ دوستانو زه یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې ښایم چې موږ تاسې څنګه کولی شو د خپل اکاونټ پاسورډ نوی کړو او خپل د FG کوین اکاونټ چې ده راخلاص کړو. په دغه ویډیو کې مکمله طریقه ده. دوستانو ښاغلي امرالدین صاحب یوه پرېکړه کړې ده چې د FG کوین د کارکوونکو د ټولو کارکوونکو پاسورډونه چې دي لغوه کړي. په دې خاطر دوستانو د ډیرو کارکوونکو پاسورډونه چې دي دوستانو 1 2 3 4 5 6 دي، یعنې تر 6 عدده پورې دي. نو د داسې اکاونټونو د هیک امکان ډیر دی. نو دغه کار یې چې کړی دا زموږ ستاسو د امنیت لپاره کړی دی. د ټولو کارکوونکو پاسورډونه چې دي دغه یې لغوه کړي دي. نو اوس باید هر ملګری هر کس یو نوی پاسورډ واچوي او وروسته خپل اکاونټ راخلاصولی شي. ګورئ دوستانو زه اوس دلته خپل ایمیل او پاسورډ اچوم چې زما اکاونټ راخلاصیږي که نه راخلاصیږي. وبه ګورو چې زما اکاونټ راخلاصیږي که نه. هغه زوړ پاسورډ مې پکې واچوه او خپل ایمیل مې پکې واچوه. دا دی دوستانو بس دغسې یوه لیکنه درته راپورته کوي چې ستاسو پاسورډ یعنې په دغه پاسورډ باندې کوم اکاونټ نشته. نو اوس به دوستانو موږ تاسې داسې کار کوو چې خپل اکاونټ راخلاص کړو. را به شو دوستانو دغه لاندې خانه خو تاسو وینئ. په دغه خانه کې به موږ خپل ایمیل اچوو. ښه دوستانو زه اوس په دې خانه کې خپل ایمیل اچوم. کله مو چې ایمیل واچاو لاندې دغه بټن چې وینئ په دې جې باندې به بیا تاسو کلیک کوئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو او لږ به انتظار سو. بیا موږ ته دغسې یوه صفحه راخلاصیږي. په دې صفحه کې به دوستانو په دا لومړۍ خانه کې به خپل پاسورډ اچوو او په دا دوهمه خانه کې زموږ ایمیل ته یو 6 عدده کوډ استول کیږي. هغه کوډ به راخلو په دغه 6 خانو کې به اچوو او لاندې په دغه ویریفای باندې به کلیک کوو. ګورئ یا دوستانو بیا هم درته وایم په دا لومړۍ خانه کې به نوی پاسورډ اچوو. نوی پاسورډ به اچوو او په دا دوهمه خانه کې چې ده د لاندې خانه په دې کې به زموږ ایمیل ته یو 6 عدده کوډ استول شوی هغه کوډ به راخلو په دې خانو کې به اچوو. بیا به په ویریفای باندې کلیک وکړو. زه اوس دوستانو په دا لومړۍ خانه کې یو پاسورډ اچوم. پاسورډ باید داسې پاسورډ وي چې په هغه پاسورډ کې عددونه باید هم وي، حرف باید هم وي او سمبول باید هم وي. لکه زه چې اوس دلته اچوم. ګورئ دا لومړی حرف چې ده باید دا غټ وي. ښه دوستانو ګورئ لومړی حرف چې ده ما غټ ولیکو. بیا به قلم دوست قلم دوست 2025 بخښه کوئ قلم دوست یا سمبول به پکې واچوم او بیا به 2025 پکې واچوم. ښه لکه دغه پاسورډ چې ما واچو دوستانو تاسو باید هم همدغسې پاسورډ واچوئ. قلم دوست سمبول او 2025 همدغه عددونه حرف او سمبول باید دا ټول شی پکې وي. کله مو چې دا شیان پکې واچو او بیا به راشئ اوس په دا دوهمه خانه کې هغه کوم کوډ چې زموږ ایمیل ته استول شوی هغه کوډ به راواخلو په دا دوهمه خانه کې په دا 6 خانو کې به یې واچوو. اوس ځمه دوستانو ایمیل ته چې لاړم ایمیل ته به راشه د ایمیل اپلیکیشن ته. اوس به دوستانو دغه دی زما په نظر کوډ استول شوی دغه کوډ دی دوستانو 199 404 دغه کوډ به راخلو په دا دوهمه خانه کې به اچوو 404 کله مو چې کوډ هم واچو په دوهمه خانه کې په لومړۍ خانه کې پاسورډ واچو په دوهمه خانه کې کوډ واچو او لاندې دغه ویریفای باندې به کلیک وکړئ. په دغه خانه باندې په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو لږ به انتظار شئ.
نو دا دی دوستانو زموږ اکاونټ په بریالیتوب سره خلاص شو. ډیر اسانه دی دوستانو. په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل اکاونټ را خلاص کړئ. لومړی کله مو چې اپلیکیشن را خلاص کړ په لاندې خانه کې خپل ایمیل واچوئ. کله مو چې ایمیل واچو بیا یو بله صفحه تاسو ته راخلاصیږي. په لومړۍ خانه کې بیا نوی پاسورډ واچوئ. په لاندې خانه کې بیا خپل ستاسو جیمیل کې یو 6 عدده کوډ استول شوی هغه 6 عدده کوډ راواخلئ. په لاندې خانه کې واچوئ او په ویریفای باندې کلیک وکړئ. بس ستاسو اکاونټ به راخلاص شي. نو دغه دوستانو د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولای شئ چې د FG کوین اپلیکیشن کې خپل اکاونټ را خلاص کړئ او خپل د اکاونټ پاسورډ تبدیل کړئ. ویډیو د سره شیر کړئ ترڅو ټول ملګري وکړای شي چې خپل اکاونټونه را خلاص کړئ. نور ښه وخت درته غواړو. د الله په امان.